د مالیې وزارت عوایدو لوی ریاست اطلاعات او عامه پوهاوي امریت له لوري د کابل په 8مې مالیاتي حوزه کې د اصنافو لپاره د مالیاتو اړوند عامه پوهاوي سیمینار جوړ او وړاندې شو. د دغه سیمینار تر پیل مخکې د 8مې مالیاتي حوزې لوی مدیر ښاغلي مفتي ظریف حقمل خبرې وکړې او په خپلو خبرو کې اصنافو استازو ته ډاډ ورکړ چې مالیه به یې نه ضایع کیږي او په مثبتو ځایونو کې به استعمالیږي. نیمایي کور دی او دغه کور جوړول غواړي، په دې باندې هم سره پوه شو که کله زموږ او ستاسو ملک جوړ شو او دا آباد شو نو انشاءالله زموږ او ستاسو هر څه مشکلات به انشاءالله به حل کېږي. ورپسې د عوایدو لوی ریاست کارمند د اطلاعات او عامه پوهاوي امریت اړوند د مالیه ورکوونکو د عامه پوهاوي کارپو عباد الله درمان له لوري چمتو شوی سیمینار د مالیاتو په تړاو د اصنافو استازو ته وړاندې شو. امریت کې ریاست عمومی عواید وزارت مالیه دارد جمعآوری عواید هستند و این عواید به کدام اساس جمعآوری میشه؟ این بر اساس پالیسی، بر اساس طرزالعمل‌هایی که وجود دارد و بر اساس قوانینی که وجود دارد در وزارت مالیه، بر اساس اون قوانین شما این مالیات جمعآوری میشه. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په مختلفو مالیاتي حوزو، ولسوالیو او ولایتونو کې ورته سیمینارونه جوړ او ترسره شوي دي.